السلام علیکم مرګرو. د نمخکې کلاس کې موږ د یونټ باره کې خبره کړې و چې اټو کیټ کې موږ یونټ څنګه چینج کوو، او نننی کلاس کې موږ تاسو ته باقاعده کمانډ سٹارټ کوو، او نننی کلاس کې موږ د لاین او پولی لاین باره کې خبره کوو چې دا دواړه موږ اټو کیټ کې څنګه یوز کولی شو. نو راځئ چې شروع کو. کله چې ما یو نوی ډرایینګ واغستو نو دې کې موږ سره په دې هوم ټیب کې موږ سره لومبه لاین دی، او لاین به موږ څنګه استعمالو. لاین لپاره زه د دې نم کلیک کولی شم. ما کلیک وکړو چې د کله په دې کلیک وکم نو ما سره لاین کمانډ اکټیویټ شو. تاسو دلته وګورئ دې کې تاسو راشي چې لاین او بیا لیکلی دی سپیسیفای فرست پوینټ. نو دا ته وایي چې ته کوم ځای کې ودرېږې هغه ځای کې کلیک وکړه. تاسو که وګورئ د ماوس سره خواته 2 نمبر لیکل شوي چې یو 6.8 دی او بل 5.1 دی. اوس د دې نمبر څه مطلب دی؟ چې زه ماوس لږ موو کوم دا نمبر چینج کیږي. تاسو وګورئ دا چې د څونه د ایکس وای ته نږدې کېږم نو دا نمبر کمیږي. تاسو وګورئ چې کله دغه ایکس وای ته نږدې کېږم نو دې ته راشم بالکل دا 0 ته رارسي تقریبا. صحیح ده؟ دا ته زه ایکسپلین کوم چې دا څنګه کار کوي. اوس تا ته وایي چې لاین کله ته واخلې نو ته لومبی کلیک وکړه. نو زه یم د یو لاین لومبی سر به دا وي. صحیح ده؟ اوس لاین شروع شو. ما ته وایي چې دویم وکړه. وګوره لیکلي دي سپیسیفای نیکسټ پوینټ. مثال کې طور پر زه دلته لاین وام. ته وګورئ. صحیح ده؟ او بس زه چې اوس وایم دا لاین زه نور لاین نه هم زه ختموم نو زه به د کیبورډ نه انټر بټن ووهم، یعنی سپیس د انټر کار کوي دلته. یا دلته ته رایټ کلیک هم کولی شي او دلته به انټر راشي نو وکړه دا به راشي ختم بشي. صحیح ده؟ ته د کیبورډ نه ال بټن ووهه او انټر کا نو دا همدا کمانډ به تاسو سره اکټیویټ شي. ته وګوره کیبورډ نه انټر بټن ووهه، بیا راشه کیبورډ نه ال بټن ووهه. تاسو د دې نه سٹارټ کولی شئ، داسې لاړ شه. صحیح ده؟ دلته بره نه ښکته پورې تللی شي، ښکته نه بره پورې تللی شي. ال سمپل، کیبورډ نه ال انټر، یو کلیک بل کلیک وکړه، کیبورډ نه ال انټر. بل دی کې یو بل کار دی چې کله تاسو دوباره انټر ووهئ نو تاسو به دا تیر کمانډ به دوباره اکټیویټ شي. زه ال نه وام، ګوره ته ما تیر ځل ال والی اوس دوباره چې د څونه پورې استعمالوم انټر 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 انټر. نو چې کوم کمانډ لاست ټایم یوز شوی وي دا دوباره انټر سره دوباره اکټیویټ کیږي. صحیح ده؟ اوس دې کې زه را ډیلیټ کوم، سمپل سلیکشن مې وکړو او کیبورډ نه ډیلیټ بټن. صحیح ده؟ دې کې بله خبره ده، زه چې کله ال وام او زه سٹارټ والم د دې نه نو دې کې دا لاین چې کوم دی دا خپلې مرضۍ داسې اخوا دېخوا دي. تو وګوره دا پوره په انګل کې نه دی. زه وایم مثال کې طور پر دا په دې سایډ کې بالکل سټریټ لاین راشي. نو دې لپاره کیبورډ کې یو آپشن دی موږ سره F8 بټن چې زه پریس کم نو دا به اوس صرف په دې رایټ یا لیفټ سایډ ته به دا بالکل سټریټ ځي. تو وګوره زه لاندې دلته هم رالم خو دا بیا هم ځای که زه مثال کې طور پر زه بره ځم نو بره لپاره به زه بره موس بوځم یا داسې به بوځم. صحیح ده؟ نو F8 دوباره پریس کولو سره به دا دوباره هغه آپشن به بند شي. خیال لري؟ تاسو بیا F8 ووهئ بیا دا کوي. که تاسو F8 تاسو له نه درځي نو دې نه تاسو دې کې دا کمانډ دی، دې ته لیکلی دی آرتو موډ. F8 دی د شارټ کټ دی. صحیح ده؟ نو که زه ال بټن ووهم ګوره ته او زه دا آن کم د دې نه هم دا آن کولی شم. اوس چې زه لاین وامه نو دا به سټریټ لاین راځي. بله خبره لاین دی، زه لاین وام ال انټر تاسو ځان دې سره بلد کړئ چې زه کله انټر وام د انټر مطلب زه سپیس بټن وام ال انټر ما ووالو دې نه مې سټارټ واغستو. صحیح ده؟ اوس دا لاین خو ما ځان ووالو چې دا هر څونه لاین دی، خو ما ته څوک ووایي چې دا لاین ته 1 میټر ووایه یا 10 میټر ووایه یا 1 کیلومیټر نو بیا به زه څنګه وام؟ هغې لپاره تاسو ته ما ویل اول خو یونټ وګورئ، یونټ چینج کړئ، یونټ ځان ته میټرو ته واړوئ. مثال کې طور پر زه میټرو کې کار کوم. صحیح ده؟ ما یونټ چینج کړل، میټرو ته مې کړل او زه رالم لاین مې سٹارټ کو، د دې نه مې کلیک واغستو. صحیح ده؟ او زه یم چې دې رایټ سایډ ته زه 10 میټره لاین وام نو چې زه دلته 10 ولیکم دی 10 مطلب 10 میټر. صحیح ده؟ او زه انټر کم دا اوس 10 میټره لاین دی. صحیح ده؟ نو تاسو به وایئ چې دا څنګه 10 میټره لاین دی؟ د دې څه پروف دی؟ نو پروف دپاره موږ سره یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی شي ډسټنس به موږ څنګه معلوموو؟ موږ ویره چې دا څونه لاین دی، څونه لینت دی د دې، څونه اوږدوالی دی. هغې لپاره شارټ کټ دی ډي آی انټر. صحیح ده؟ نو په دې نه کلیک کا تر دې پورې چې زه کلیک کم نو څه چل شو؟
ماته بره ولیکل چې دا 10 میټر دی. دلته ماته اپشن راشي چې ډیسټنس 10 میټر. صحیح ده. څنګه بکیږي؟ डी आई شارټ کټ دی او بیا به چې په یو سر باندې کلیک کو، په بل سره کلیک کا. صحیح ده. نو دا به څه شي؟ دا موږ د لاین لینث معلومو په دې طریقه باندې. بله خبره دی وخت کې زه ویم چې زه د لاین په انګل کې وم، نو زه به څنګه وم؟ ما یو لاین سٹارټ کو، صحیح ده، دوباره بل کلیک مې نه کړی. زه ویم چې زه لاین په انګل کې وم، انګل ورکم، یو خاص انګل وي، 30 انګل وي، 45 انګل وي، 90 انګل، خو دا الریډي دغه انګل وي، خو زه 30 انګل کې لاین وم. نو څنګه به وم؟ زه به دې کې شفت سره به زه دا بټن والم. صحیح ده. دا به تاسو وګورئ، شفت سره چې کوم دا کامره ام بټن سره خواته را دا په دغه ځای کې شفت سره به دا پریس کړئ، تاسو به دا نه ساين راشي. او زه هم د 30 به دې کې ولیکئ. صحیح ده. ته کله انټر وې کنه، نو ګوره ستا انګل به ډایرکټ 30 انګل ته لاړ شي. دا انګل یې رقم دی نه واسطه، انګل دوی د دې دا زه کلیک کوم، دوباره مثال کې بدل ته مې کلیک وکړو. صحیح ده. او دا انګل دوی څنګه واغستو؟ انګل دلته د یو سټریټ لاین وم، انګل دوی دې سره واغستو، دا ایکس لاین دی، دې کې وګوره د ایکس لاین سره دوی انګل واغست. نو د دې نه تر دې پورې چې کوم انګل را 30 دی. اوس وای چې راته به دا انګل به څنګه معلومه؟ نه خبره خیر روس تری، خدا برته د تاسو دغه لپاره کوم چې انګل به موږ څنګه معلومو؟ نو دې لپاره موږ سره دا یو کمانډ دی، دې کې ته وګوره دلته څه شي رالو؟ 30 انګل. صحیح ده. نو دا انګل 30 انګل دی. نو موږ به څنګه وخو انګل؟ ال به موږ انټر کو، کلیک به یو کو، دوباره به بل کلیک نه کو، شفت سره به موږ دا کامه والا بټن وخو. صحیح ده. او بیا به زه انګل ورکم، مثال کې ته پر ما 60 انګل ورکو. صحیح ده. او انټر مې کو، دا لاین بس په 60 انګل کې دی. او د دې نه بعد زم په 60 انګل کې ما سره 5 میټر دا لاین والی شي. نو 5 به زه پریس کم. صحیح ده. او انټر وکم. نو دا 60 انګل کې دا لاین دی او 5 میټر دی. صحیح ده. تاسو د دې پروف کوئ، تاسو ما ویل چې څنګه به کوئ. درالم خیر تاسو دا کمانډ چې مارته کوم کو دا انګل چې معلومه دا اوس مده کوه، خو دا لاین به انګل کې څنګه واخی دا زده کوي. دا د لک سٹارټ کې په ایکسپلینیشن د ځکه کوم چې دا خبره به ورسته بار راځي، نو تاسو به کنفیوز کیږئ. نو اوس نرته ویم چې لاین به موږ سټریټ څنګه وخو. سټریټ د لپاره موږ F8 کیبورډ نه F8. صحیح ده. بل انګل کې موږ څنګه وخو؟ نو شفت سره به موږ دا کامه بټن وخو، بیا به انګل ورکو 45 انګل. صحیح ده. دا اوس موږ سره د انګل کې رالو. بل خبره د ایکس واي ما ال انټر کو، نو دې کې دا نمبر راتلو. ته ګوره تاسو 2 نمبر ښکاري دی ماوس سره چې ګرځي، دا 2 نمبر کمیږي چې کله موږ دلته راشو. دا ګوره بالکل 0 ته راځي. خو که زه ښکته لاړم نو یو نمبر ماینس کې شو، دا بل ماینس کې شو. که زه داسې بره لاړ شم نو یو په ماینس کې دی او بل په پلس کې دی. تاسو وګورئ که نه، دا تاسو ته خیال کړی دا یو په ماینس کې -2 بل 0 دی، او 0.4 چې کوم دی دا په پلس کې دی. چې دلته راشم نو دلته یو په ماینس کې دی او بل په پلس کې دی. ته وګورئ تاسو ته یو -0.6 دی، بل -0.3 دی. که دلته لاړ شم نو دلته ته وګورئ اوس دا څنګه کار کوي؟ دا ولې ماینس کېږي ولې پلس کېږي؟ او که دلته ودرېږم دواړه په پلس کې دي، او دلته چې ودرېږي دلته به دواړه ماینس کې راځي. اوس په دې باندې زه تاسو پوه کوم چې دا څنګه کېږي. دې لپاره ما یو شیپ جوړ کړی دی، او دلته وګورئ دا ایکس واي چې کوم دی دا هم سیم هم دا ایکس واي دی. صحیح ده. خو دلته ما ال انټر کو او زه دلته راځم، دلته زه که زه په بر راځم دا پلس دی، که زه دې طرف ته ځم ایکس باندې ایکس سایډ باندې نو دا کم شو، دا هم پلس دی. او که زه د دې پوینټ نه دې ګس اړخ ته ځم نو دا به ماینس وي، او که زه دلته لاندې راځم نو دا به واي ماینس وي، دا به ایکس ماینس وي، دا به واي ماینس وي. د دې اپوزیټ سایډ چې کوم دی به د دې ماینس وي. صحیح ده. اوس دلته دا که په بره ځم دا پلس دی، که دې خوا ځم دا هم پلس دی، ایکس پلس دی. خو دلته زه یو بل شیپ آن کوم، او دې کې وګورئ دا سرکل لږ سات لا هیر کوي. که زه را لاین په دې سیټ کې وخم، صحیح ده، نو دا به په ماینس کې وي، او که په لاندې ځم دا به په ماینس کې وي. صحیح ده. نو دلته ما لیکلي ایکس ماینس واي ماینس واي ماینس ایکس پلس واي پلس او واي پلس ایکس ماینس. دا څنګه کار کوي؟ په دې لپاره تاسو دلته رالم، او دا د دې کری شیپ ته راشئ. دا پوینټ چې کوم دی بالکل دا سنټر دا د دې 0 پوینټ دی. دې نه چې مونږ کله بره کېږو نو نمبر هلته په اټوکیټ کې که خیال کړو تاسو به لیدلي وو، هغه نمبر به کمېدل زیاتېدل به. ورته وګورئ دلته رالم، دلته بالکل 0 ته راځي. صحیح ده. وختي تاسو ته ما وویل چې لاین به څنګه ډرا کوئ. تاسو یو ځای کې کلیک وکړئ لاین ډرا کولی شئ. خو مثال کې تو پر تا ته په
انټر وای کې یا په ټیسټ کې تاسو ته ووایي چې د 0 پوینټ نه سٹارټ کړه لاین ماته ډرا کړه نو بیا به څنګه کې نو یې لپاره تاسو ته ما دا شیپ وښودلو دا به څنګه کوو اوس دا شیپ دلته تاسو ته پریکټیکل کومه زه یم ماته سٹارټ واله د 0 نه صحیح ده نو دلته ماته د ماوس باندې 1.9 رالو دا چې دا خو دې خوا کې کوم دا نمبر چینج کیږي صحیح ده دا لومبی چې کوم 3.36 دی نو دا x دی دا دویم چې په 3.6 چې نو دا y دی اول په انګلیش کې سره دی x راځي بیا y صحیح ده نو تاسو به تبه دا مخکې نه پته وي چې دا لومبی چې کومه ویلیو را دا x ته دویمه ویلیو څه شي را دا د y ده صحیح ده خو به موږ 0 پوینټ نه څنګه راځو ما l انټر کو صحیح ده دې کې که تاسو وګورئ ډایرکټ دا 3.3 چې دا سلیکټ شوی دی نو تاسو دلته که صفر ولیکو صحیح ده ما ورته وویل چې دا پوینټ چې کوم دی دا صفر نه سٹارټ کا او زه دا بل پوینټ دا چې کوم 3.4 دام چینج کوم دې چینج کول لپاره به څه کوم د به کاما وام کاما هغه ام سره چې کومه بټن دا به زه کاما چې څنګه پریس کما نو ډایرکټ به هغه ویلیو ته ووړي صحیح ده زه هم هغه 0 کا صحیح ده نو ما ته وویل ما ته چې دا ال سٹارټ کا د 0 نه د به انټر وم اوس وګوره دا ال چې کوم پوینټ دی که نه دا بالکل د 0 نه سٹارټ شو د 0 پوینټ نه اوس دې کې دا بل پوینټ چې کوم دی دا زه په 0 وام نو بیا لاین نه ډرا کېږي ځکه چې دواړه پوینټ به په سیم دغه باندې راشي اوس زه وایم چې په دې سایډ باندې صحیح ده زه به اف آن کم زه یم چې په ایکس باندې ماته 3 میټر لاین وه صحیح ده اوس 3 میټر لاین ووالو صحیح ده اوس زه یم چې په بره باندې زه ځم نو په بره باندې ما له څونه لاین وه 3 میټر همداسې مو له لاس ورکو میل په دې طرف باندې 3 میټر او دې کې زه که کیبورډ نه ماته دلته لاندې لیکلي دا ورته وګوره یو دی کلوز بل دی انډو سره دا لاین انډو کیږي او کلوز سره به څه چل کیږي ګوره زه سی انټر وام کوم چې بلو دی دا وای دلته بلو دی دا سوري یو دلته بلو دی او سی بلو دی نو دا د دې شارټ کټ دی دلته که زه سی وام انټر کم نو دا به کلوز شي صحیح ده نو دا کوم چې دا سکویر ما ډرا کو نو د دې سٹارټ د کوم نه شو د 0 پوینټ نه شو ها اوس تاسو خو موږ دې کې دلته دا زده کړل چې لاین به موږ د 0 پوینټ نه څنګه وخو دا خو اسانه ده خو دلته زه شیپ کې وګورم نو په شیپ کې ما دلته دا ایکس وای او پلس وای د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی زه به اوس دا ماوس نه به زه لاس اخواکم او زه به صرف کیبورډ ته راشم ماوس بالکل زه نه ټچ کوم راځم دلته ما ال انټر کو صحیح ده او زه ورته د 0 نه سٹارټ واله 0 کاما 0 سٹارټ د 0 نه واله اوس زه وایم چې زه بغیر ماوس باندې زه تاسو ته پروف کما وختینه چې کوم تاسو ته ما هغه شیپ ښودو چې به موږ څنګه کوو دلته به زه شفټ سره به زه 2 بټن وهم شفټ سره چې کله ما 2 بټن وواله نو اوس دلته تاسو کو وګورئ نو دا ایٹ د ریټ چې کوم ساین دی دا رالو صحیح ده او زه ورته وایم چې ما ته دلته د دې طرف باندې 4 میټر په ایکس سایډ باندې لاړ شه کاما مې وواله صحیح ده کاما زه ما ورته ورکړه چې دا لومبی پوینټ چې کوم دی دا په ایکس باندې 4 میټر لاړ شه نو دلته دا 1.9 چې کوم دی دا وای دی نو هغه لاین هماغه شان په لږ په کراس کې تللی دی تاسو وګورئ زه ورته چې نه ایکس سایډ چې کوم دی دې باندې دا لاین لاړ شي 4 میټر نو زه به ورته دا وای څه کېرم 0 انټر به کړم تاسو وګورئ دا بالکل ایکس سایډ باندې اوس زه وایم چې دغه دی نه چې کوم دی ایکس سایډ باندې دا لاین لاړو نو زه وایم چې دا اوس په بره لاړ شي نو په بره دپاره به زه دوباره شفټ سره ایٹ د ریټ ووم صحیح ده نو په بره تللو لپاره به زه وای ویلیو ږدم او د ایکس ویلیو به څه کوم 0 کوم اوس دلته دا لومبی ویلیو چې کوم دی تاسو ته ما ویلي دا ایکس ته نو دا به زه 0 کم کاما او دا بله دا وای ده نو دلته به زه 4 ووم انټر به کم او ته وګوره ها اوس چې کوم دا پوینټ موږ ووالو دا په وای باندې بره لاړو نو زه اوس هم چې د دې وای نه زه د ایکس سایډ ته لاړ شم او زه به څونه پوینټ ځمه 4 صحیح ده خو هغه د وای چې کوم پوینټ اینډ شوی دی زه به هغه ځای نه ځم نو دلته به زه شفټ سره د ایٹ د ریټ وم صحیح ده شفټ سره ایٹ د ریټ آن شو اوس دې کې به زه څنګه کار کوم دې کې که زه 4 ولیکم او کاما ورکم 0 نو دا به په غلط سایډ ځي دا واپس موږ ته ښي اړخ ته لاړو صحیح ده نو زه دا نه غواړم چې په ښي اړخ ته لاړ شي زه یم چې دا ګس اړخ ته لاړ شي نو دې لپاره به زه شفټ ایٹ د ریټ صحیح ده نو موږ 4 والیو لاندې لاین نو موږ بلته -4 کو صحیح ده او کاما او 0 صحیح ده که زه لاندې راځم نو لاندې لپاره به زه ماینس وای وام
که زه پلس وای وم نو دا په بره ځي، که ماینس وای وم نو دا به ښکته راځي. صحیح ده. تاسو ته ما ویلي دا چې کوم پوینټ دی دغه ځای نه ماینس کنسیډر کېږي. صحیح ده. د دې وخت کې دوباره شپ ایټ دی ریټ او زه ایکس باندې زه پوینټ نه علم، زه په وای باندې علم، نو ایکس به زه 0 ساتم کاما ماینس 4 چې زه را انټر کم نو وګوره لاین ای سره میلاو شو. دوباره انټر وم چې لاین ختم شي. نو دې کې دا مونږ یو ابجیکټ جوړ کو وداوت د ماوس نه. صحیح ده. دوباره د تاسو سره لاین کومه شفت ایټ دی ریټ سره به زه لاین والم، زه به په ایکس باندې زه دې پیره الټه کوم، زه اول په ماینس سایډ باندې لاړ شم، ماینس 5 په والم. صحیح ده. کاما 0 او انټر. صحیح ده. او دا لیفت سایډ ته لاړو، د 0 پوینټ نه دا لیفت سایډ ته لاړو. اوس زه په ښکته باندې راځم یا په زه په بره راځم. مثال کې طور پر شفت ایټ دی ریټ به دوباره ووهي او نه شو، دوباره به ووهي. صحیح ده. او زه په وای سایډ باندې ځم نو ایکس به ته 0 ساتي. صحیح ده. او زه مثال کې طور پر دې پیره دا ماره 5 په دې 7 لم انټر. اوس د رایټ سایډ دپاره موږ دوباره پلس کې ځو، ځکه چې تاسو ته ما ویلي رایټ سایډ ته چې کله ځئ نو دا پلس کې وي او چې ګس اړخ ته ځئ په ایکس باندې به ماینس وي. داسې که تاسو بره ځئ وای باندې دا پلس کې وي، که ښکته راځئ نو دا به څه وي، دا به ماینس وي. خو دا هغه کوم دی کې چې ستاسو پوینټ شوی دی هغه ځای نه به دا کنسیډر کېږي. صحیح ده. اوس دوباره د زمان شپ ایټ دی ریټ او مخکې پوینټ ما 5 اغستی و کاما 0. صحیح ده. او دلته که تاسو سی انټر کړئ نو دا به کلوز شي. صحیح ده. نو دا خو وشو موږ د لاین باره کې یو ډیټیل کلاس واغستو او انشاءالله تاسو ته به یاد وي. نو ما خو ویل چې پولی لاین به دې کې کور کو، خو پولی لاین بیا دې کې را کلاس ډېر غټېږي نو تاسو به کنفیوز شئ، ځکه چې پای کې هم ځان له لږ کار ډېر دی. نو دا ما چې نن کوم کلاس واغستو یوازې نو د دې کې پولی لاین او ډېر څه کار کنټرول شو. فیوچر کې به تاسو ته ډېر اسانتیا درکوي. صحیح ده. نو انشاءالله نیکسټ کلاس کې حاضرېږو او هغې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.